د دوحې له تړون سرغړونه طالبان وایي له ټاکلې نیټې وروسته د بهرنیو ځواکونو شتون راته د مناسب اقدام لاره خلاصه کړې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د دوحې تړون له مخې د مۍ لومړۍ نیټې پورې ټول بهرني عسکر له افغانستانه وتلي وای، خو د امریکایي ولسمشر جو بایډن له لوري د روان کال سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې د دغې پروسې له ځنډ وروسته طالبانو یو ځل بیا دغه اقدام د دوحې تړون څخه سرغړونه ګڼلې او زیاته کړې ده چې دې کار طالبانو ته د هر ډول مناسب اقدام لاره خلاصه کړې. په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د مۍ میاشتې له لومړۍ نیټې څخه چې په توافقنامه کې ټاکل شوی و ځنډېدلي. دغې سرغړونې اصولاً د اسلامي امارت مجاهدینو ته د اشغالګرو ځواکونو پر وړاندې د هر ډول مناسب اقدام کولو لاره خلاصه کړه. مجاهد دغه راز زیاته کړې چې اوس جنګیالي د خپلو مشرانو پرېکړې ته انتظار دي او د هغوی له لوري د هیواد د خپلواکۍ او علیا ګټو په نظر کې نیولو سره نیول شوي تصمیم سره سم به عمل کوي. باید وویل شي چې طالبان داسې مهال یو ځل بیا د مۍ له لومړۍ نیټې وروسته د بهرنیو ځواکونو شتون د دوحې له توافقنامې سرغړونه بولي او پر وړاندې د مناسب اقدام خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې په سفر راوتلی او وړمه ورځ یې په قطر کې د طالبانو سیاسي استازو سره کتلي و.